السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یې. ډېره موده پس زه یو ځل بیا په خپل چینل او په خپل پیج باندې واپسي کوم. د دې څه وجوهات محرکاتو د ژوند مصروفیات دي، معاملې دي، کله کله بنده د اوږدې مودې دپاره مصروفه شي. د ځینې ملګرو میسیجونه، د هغوی پیغامات د وټساپ له لارې او د میسنجر له لارې هغه موږ ته رارسېده او بار بار د ویډیو د خبرو اترو د خپلو علمي پروګرامونو د دوام په حواله باندې د هغوی ګزارشات راتله. موږ د هغوی ممنون یو او انشاءالله چې اوس په دغه کیسه دوامداره ساتو. زما په لاس کې یو کتاب دی ګرانو کتونکو، د دې نوم دی د سوي زړه اوښکه. دا د محترم لطف الله خیال صاحب کتاب دی. لطف الله خیال صاحب د اختر نه څو ورځې اګاهو وفات شوی دی. الله تعالی دې ول جنت الفردوس ورکړي. هغه د پېښور د سیمې یو نامتو لیکونکی و، نه صرف دا چې یو شاعر و بلکې یو ښه افسانه نګاره هم و. دا د هغې دویم کتاب دی د شاعرۍ. د دې نه مخکې د هغې د شاعرۍ بل کتاب چې دی نو د ګلونو په موسم کې هغه هم چاپ شوی دی، او دوه افسانوي مجموعې د هغې د لاس کرښې او پیتاوې د هم منظرې عام ته راغلي دي. ممکنه ده چې هغې سره د هغې بچو سره د هغوی ځینې ناچاپ اثار نور هم وي، ځکه چې د هغې د وفات په موقع باندې ځینې ملګرو دغه خبرې اترې مخې ته راوستې چې هغې سره څه اثار منظوم او منثور دواړه ناچاپ شته دی. لطف الله خیال صاحب یو ډېر ښه شاعر و او ډېر ښه افسانه نګار و او د دې تر څنګ یو ډېر ښه انسان و. هغه په کلي وطن کې هم او په کومه محکمه کې چې هغې کار کولو، روزګار یې کولو، نو په هغې کې هم د جرګو مرکو یو ښه مشر و. په سماجي کارونو کې، په ولسي کارونو کې هغې ښه ونډه لرله او د هغوی شاعري چې ده نو هغه هم ډېره لطیف او ښکلې شاعري ده. د مینې، محبت، د رومان خبرې اترې دي پکې. د هغې لفظیات ډېر داسې منفرد غوندې دي. د هغې ترکیبونه او د هغه خبره که د مینې وي، که د ترقي پسندۍ وي، که د کام خوښۍ وي، که د وطن دوستۍ وي، خو د هغې اپروچ او د هغې د لفظونو هغه تړون بندش هغه پکې ډېر ښکلی وي. زه د هغې د یاد په توګه د هغې دوه غزلونه تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو خوښ شي او د هغې دا کتاب تاسو ترلاسه کولی شئ. د سوي زړه اوښکه دا تېر کال چاپ شوی دی. دا ړومبی غزل دی، د دې مطلع ده: د ژوند ازغو ازغو ترخو رنګونو مونږه لاړو. د ژوند ازغو ازغو ترخو رنګونو مونږه لاړو، راځئ راپسې ورکو ارمانونو مونږه لاړو. چې مونږه یې وجلو نو روژه د خاموشۍ وه، چې مونږه یې وجلو نو روژه د خاموشۍ وه، زما په مرګ خاموشه دیوالونو مونږه لاړو. دا کرښې د قسمت څه عجیبه جادوګري ده، دا کرښې د قسمت څه عجیبه جادوګري ده، د وخت مری نه تو راتو لاسونو مونږه لاړو. دا کرښې د قسمت څه عجیبه جادوګري ده، د وخت مری نه تو راتو لاسونو مونږه لاړو. روان یمه چې ځان له چرته خپل جنت پیدا کړم، قیامت قیامت وطن کې دوزخونو مونږه لاړو. یوازې مو زه پرېښودمه هېڅ خبره نه ده، د تېرې زمانې خوږو یادونو مونږه لاړو. پیغور مو هم منمه بېننګي مې ډېره کړې، پیغور مو هم منمه بېننګي مې ډېره کړې، په مزار د شهیدانو چراغونو مونږه لاړو. او که چپ شومه بېننګه یم، که جاړمه غدار یم، که چوپ شومه بېننګه یم، که جاړمه غدار یم، زما د پښتنو څړیکو پرهرونو مونږه لاړو. او زما ستړې سلګۍ وسویلي ګورئ هېر نه کړې، د مینې ځواني مرګو ماښامونو مونږه لاړو. ای خیاله ډېر خفه یم، باباګان رانه خفه دي، اوچت د ازادۍ شي بېرغونو مونږه لاړو. نو ګرانو کتونکو، دغه یو غزل و چې تاسو ته مو وړاندې کړو، خو زه منمه په دې کتاب کې ډېر منتخب غزلونه دي او ډېر منتخب شعرونه دي چې بار بار په ویلو ارزي او بار بار بنده غواړي چې هغه واوري، هغه ولولي. دغه یو بل غزل تاسو ته وړاندې کوم چې د هغې د شاعرۍ دا یو رنګ هم ستاسو مخې ته راشي. دې کې هم تاسو د هغې د
د کافیې او د ردیف چې کوم بندش دی او د هغې په خپلو کې کوم ربط رابطه ده کوم تړون دی نو هغه تاسو محسوسولی شئ یا د هغې د لفظونو چې کومه ښکلا ده او بیا په هغې کې مفهوم او مضمون هغې څومره ښکلی بند کړی دی نو هغه هم تاسو کتی شئ. رنګونه د عکسونو اشارې کوي او ځي رنګونه د عکسونو اشارې کوي او ځي سوسړي کې د احساس راته ګیلې کوي او ځي مونږ هسې د یادونو د مزار منجوران شو مونږ هسې د یادونو د مزار منجوران شو د ښکلي ښکلي خلک خو وعدې کوي او ځي او زه غواړمه چې ښکل کړمه تندی د فطرتونو زه غواړمه چې ښکل کړمه تندی د فطرتونو دوه شونډې دې طواف دوه شونډې دي طواف دې د کعبې کوي او ځي زه غواړمه چې ښکل کړمه تندی د فطرتونو دوه شونډې دي طواف دې د کعبې کوي او ځي او زه کړم به در په غاړه د لفظونو و میلونه زه کړم به در په غاړه د لفظونو و میلونه دا هغه ګلان نه دي چې وږمې کوي او ځي او خیمې یې پخې خښې کړي د زړه په بیابان کې خیمې یې پخې خښې کړي د زړه په بیابان کې ماوې جوړې دردونه دي دوه شپې کوي او ځي بنګړي یې د ننګ پریښي دي زلمو ته په سوغات کې بنګړي یې د ننګ پریښي دي زلمو ته په سوغات کې دا پیغلې د نن داسې تماشې کوي او ځي خیالونه مې د خیال دي لږ ساعت له ورته غوږ شه خیالونه مې د خیال دي لږ ساعت له ورته غوږ شه دا دومره ماشومان دي چې کیسې کوي او ځي. ګرانو کتونکو دغه د ارواښاد لطف الله خیال صاحب شعرونه هیله ده چې ستاسو خوښ شوي وي او زمونږ دغه ښکلي او خوږ مشر ته دعا ده چې الله تعالی دې ولې جنتونه ورکړي. ډېره مننه.